یو زنانه سوال کړل د سوال د حیا خلاف ته لیکن چونکی د شری مسلې ته پوسی کړل او ډېر اهم ضروری مسله ده ځکه چې ډېر شي هغه جنګي چې بلوغت رسیدلی بالغ شوی دي نو په دغه حواله سره هغه ته د دې مسلې علم نه په دې حواله سره بد احتیاطي کې نو په دې حواله سره دا سوال کړل چې کومي جنګي بلوغت رسیدلی بالغ شوی ودونه نه شوی نو آیا د زیر ناب یعنی د نامه دلاندې چې کوم اختی دي شرمګا وغیرہ د دوی لپاره صفا کول ضروری دي یا نه دي یا دغه شان د ترخکونو اختو دا د شادي شوده زنانو لپاره صرف ضروری دي چې دا چې کوم غیر شادي شوده جنکی دي دا دغه لپاره ضروری دي د دې مسلې ته پوښتنه کړل یادو ساتي په شریعت کې د صفائی ډېر غټ اهمیت ده دومره غټ اهمیت ده چې نصف ایمان ته ویل شوی په شریعت کې چې کوم دي صفائی چې کوم دي تاسو د نصف ایمان دی نیم ایمان دی پورا چې انسان د صفائی خیال نه ساتي گویا د مسلمان نه دی د مسلمان شان دی چې د خپل ځان صفائی خیال ساتي هغه روحاني اعتبار سره د صفائی خیال به ساتي خپل د سوچ په حواله سره د صفائی خیال ساتي خپل سوچ چې کوم دی غو پاک صفا ساتي روحاني اعتبار سره خپل ځان صفا ساتي دغه شان دي جسماني اعتبار سره چې ظاهري حالت ته پاغي حواله سره خپل د پاکي خیال ساتي ځکه چې کله موږ نماز کوو دا غي نه مخکې موږ سکو وضو کو چې کوم ظاهري چې موږ باندې سره نجاست وغیرہ لګیږي هغه پاک یا موږ نه پاک شو موږ باندې غسل واجب شي دا غي پورې موږ موږ وشو کولای چې سو پورې موږ غسل نه کړي نو دا شانتي دا مسائل هم دي د دې مسائل تعلق د پاکه سره ده د صفائی سره ده او څنګه چې شادي شوده زنانه چې کوم دي د هغو لپاره خپل زیر ناب اخته صفا کول ضروری دي بلکې واجب دي دغه شانتي د غیر شادي شوده جنکو لپاره هم ضروری دي شادي شوده لپاره خو ځکه ضروری دي یہ خدا را صفائی عمل لے چې صفائی حاصل شي دویمه خبره دا ده چې هغه بیا کورواله کې نو خاون چې کوم دی هغه ته دواړو ته لذت محسوس شي د جما په حالت کې چې کوم دی د دواړو ته لذت محسوس شي د هغې لپاره ضروری ده چې د دې صفائی ضروری ده سمجھ کې خبر راځي ډېر شي زنانه دا چې خپل د صفائی خیال نه ساتي او د هغې نه بعد چې کوم دی هغه یار زما خاون چې کوم دی ما طرف ته توجه نه راکړي ما طرف ته دھیان نه راکړي په نورو جنکو پسې لګېدل نو دا غي وجه تاسو خپل کچره تاسو خپل د پاکي خیال ساتي خپل د حسن او جمال خیال ساتي نو تاسو خاون تاسو طرف ته متوجه کیږي تاسو طرف ته میلان وي کچره تاسو خپل د پاکي خیال نه ساتي ځان ګنده ساتي نو په دغه صورت کې خاون تاسو طرف ته میلان وشي ځکه په حدیث شریف کې راځي چې هغه زنانه بهترینه زنانه ده چې کله خاون د وګوري د خپل خاون خوشاله کی یعنی دی خپل ځان خایسته کړي حسن او جمال او زیب او زینت چې کوم د خپل خاون لپاره اختیاري صرف ظاهري نه چې خپل خالي مخ خپل کړي